بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او ریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 د جولای کال 2024 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې پاکستان کې په بلوچستان کې بریدونه او د نوی کړکېچ، همدارنګې د ترکیې کې د ناټو ناسته او د ډونالډ ټرمپ او د اردوګان خبرې، د ایران د امریکې په دوو کشتیګانو باندې برید، همدارنګې د ډونالډ ټرمپ تازه څرګندونې د ایران په متعلق، د پزشکیان جواب او د امریکا د ماتې متعلق د انګلستان د پخواني او نظامي څرګندونې، د عربستان سعودي او د یمن ترمنځ تازه کړکېچ او جګړه او د پاکستان د پوځ خطر، د مکرون سفر سوریې ته او د الجولاني سره لیدل او نوي تړونونه امضا کول. د دنه بر علاوه د نن ورځې د دوستانو د ټلیفونونو د صحبتونو او د دې متعلق تاسو سره خبرې کوم. مخکې له دې نه چې د پاکستان او د نړۍ په موضوعاتو باندې خبرې وکم، د هغه دوستانو نه چې تیره ورځې تماسونه ونیول، ټلیفونونه وکړل او اکثرو دوستانو خپل په تر توانه جلسې یا دا دی چې آنلاین برنامې دی دغه کړې وي، صرف د دې لپاره چې د لنډغرو ځواب ورکړل شي، ځکه چې لنډغرو خو نور څه د لاسه نه کیږي او نه څه کولی شي. دا کاملا مطمئنه اوسي دوستان، ځکه چې هغوی صرف دوستانو ته تشویش پیدا کړی دی او دا تشویش دغه کړی چې ګویا دوی کې دا توان شته دی چې دا فقط د اروپا او د امریکا قانون د دوی لاس کې نه دی او نه دوی په قانون پوهیږي، او نه قانون د دوی لاس کې دی. که د دوی په لاس کې قوانین وی خو دوی بشریت ټول تباه کوه. دوی افغانستان او غی تباه کړل، اوس د اروپا ته راغلي د دوی قانونونه خپو لاندې کوي، د امریکا قوانین خپو لاندې کوي، در حال چې الحمدلله دلته قانون د دوی په اختیار کې نه دی. دوی غواړي چې دغه نه غلط استفاده وکړي، خو انشاءالله نشي کولی. او د دنه دوستان ته اطمینان ورکوم، دومره تشویش مه کوئ، داسې کوم دغه نشته دی. ستاسو د ملاتړ نه، ستاسو د همکارۍ نه نهایت مننه کوم. بالخصوص هغه دوستانو چې دا 3-4 ساعته لایف برنامه په ټیک ټاک کې دوی نیولې وه او د ټول دوستان راغلل د هر خوانه د نړۍ د هر ګوړ نه هلته خبرې وکړلې. زه د سیال وردک صاحب نه نهایت مشکور یم چې دوی دا تکلیف وکړه، کوربتوب یې وکړه او دغه دوستان یې هلته دعوت کړل. همدارنګې د جهاد د دور د یو مجاهد ورور نه چې زما خو نه یادېده، دوی خپل هغه توصیف و دا چې وکړه، معرفي وکړه په نامه د جان د امریکا نه، د دوی نه هم چنان مننه کوم. د باور ورور نه، همدارنګې د نور ورونه او بالخصوص د ملال خور نه چې دوی د لندن نه د دې زمونږ ملاتړ وکړه او دا دغه یې کوه چې که چېرته لنډغران د دې دغه شي چې دوی دلته قوانینو باندې لوبې شروع کړي، نو موږ به د دوی په مقابل کې د انګلستان تر پارلمان مخکې به لاریونونه وکړو او د اروپا نه به ټول دغه دوستان راځي. دا د دوی هغه نهایت لطف او مهرباني وه، زه د دوی نه زیات مشکور یم. همدارنګې په انګلستان کې د افغانانو نړیواله ټولنه، یعنی افغان انټرنیشنل کاونسل چې ورته وایي، دا په لندن کې عزیز همدرد ورور زنګ وهلی او خپل ملاتړ اعلان که، وی ویلي چې دغه شورا، دغه ټولنه به انشاءالله د داسې غیر انساني او غیر قانوني تړونو په مقابل کې ودرېږي او دلته ځکه د هغې یو رجستر اداره ده او انګلستان سره دغه لري، نو د دې نه هم چنان ډېر زیات مشکور یم چې دوی دا وکړه. د کاناډا او د امریکا نه دوستانو زنګونه ول، خبرې کړي دي چې هغې کې مومن صاحب سره دي چې تکلیف لري، مریضي لري، هغوی نهایت مهرباني وکړله. فاراني صاحب زمونږ یو مشر دی، هغوی زنګ وهلی او مهرباني وکړله. همدارنګې زما او ذهن ته نه راځي ډېر نومونه، ځکه ټوله ورځ مې خبرې کړي دي. همدارنګې زمونږ قدرمن ورور رامت جلیلي د امریکا نه زنګ وهلی
مفصل خبرې مې سره وکړلې. نو ټول دوستان لږ زره په دغه تشویش کې شوي وو. نو په یو شي باندې ټول متفق وو چې دا هغه لنډغره ډله ده چې دوی نه د دنیا په رسوماتو او قوانینو پوهېږي او نه د دوی د لاس نه څه شی راځي او نه کوم ځای ته رسېږي. په دې بابت باندې زه دوستانو ته اطمینان ورکوم چې ستاسو د ملاتړ نه، ستاسو همکارۍ نه نړۍ مننه، مګر د دې مسئلې نه تشویش کې مه اوسئ. دا دومره دا نه دی، دوی مخکې هم دا اقدامات کړي دي او خپله سیستم او دولت ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی دی او دوی په ځای باندې کېنولي دي. اوس چې په نامه د عبدالغفور شمال کوم یو څوک دی هغه دا کړی، یا مجیب الرحمن ضیا په نامه څوک دی، دا کسان هیڅ هم نشي کولی. دا زړونه خوشحالۍ دی په افغانستان کې هم داسې وکړل. یعنی افغانستان کې اکثرا داسې دی چې مونږ خو ټول خپل دوستان او وطنداران او دا ګڼو، دوی ته وایو چې دا وطن د دوی دی، خو د دنیا خو ټول د مهاجرتونو نه جوړه شوې ده. خلک د یو سیمې نه بل ته تللي دي. دغه دعوا کول په ځای باندې او د بل خلک ایستل، دغه هلته هم دوی دا کار کوه چې دوی وایي چې دا پښتانه دي، د دې ځای نه دي او دا خاوره زمونږ ده، دوی دې وځي. اوس په اروپا او په امریکا کې دا کار شروع کړی دی چې یو نفر سره دی اختلاف د نظریاتي راشي، دوی وایي چې دا دې باید د دې ځای نه ویستل شي. لکه د دوی د پلار ملک چې که چېرته د قدامت او دې په حساب چې خو ته هر یو ستاسو یا 3 کاله کېږي یا 15 کاله کېږي یا 10 کاله کېږي راغلی. زمونږ الحمدلله زما دلته 40 کاله شو، داسې نه ده دا نظام دا قانون دا ما نه پیژني، یا زما برنامې نه تعقیبوي، یا زما خبرو نه خبر نه دي، یا دا خبرې ما د سټیج په سر نه دي کړي. دا ټول داسې خو نه دی، دا خو ویده سلونه نه دي، هغه په دې ټولو دغې خبر دي. او بیا چې دا کم دوستان دا کم تهمت چې په ما لګوي چې فرضاً هرسمنټ او تروریزم ده، دا خو ثبوت غواړي، دا خو سند غواړي او دا شی د دوی سره نشته دی. او هغه کلیپونه چې دوی جوړوي هغه کلیپونه د قانون په نس کې اعتبار او اعتماد نه لري، ځکه چې کله دا موضوع قانون ته ځي قانون مکمل سند ګوري، هغه وایي دغه ویډیو کاملا راوړئ چې دا د ټول اقتباسات مکمل واوریدل شي. دا خو نشي کېدلی چې دی خوشحاله دي د ځینه قیچي کدیز نه بیا سره یو ځای که لکه هغه ورځ یو کتل چې پنجشیر افغان نیست، پنجشیر زما یو ځینه اخیستی افغان نیست، کوم بل ځای کې کوم خبره او هغه دې سره یو ځای کړي. نو په دې رقم خو قانون نشي غولولی. قانون دا دی چې هغه مستند شی ګوري، هغه ایډیټینګ ګوري چې دا ایډیټینګ شوی دی نه دی شوی، او دا خبره چې شوی ده په کوم منوال شوی ده. دا بل دا دی چې دې مملکت کې د خبرو او د ازادي ده. یو دا دی چې ته انسایټمنټ کوي، هیټریډ کوي، هرسمنټ کوي، دا بیله خبر ده چې زه الحمدلله په قوانینو په دې پوهېږم او په دې باندې زما کله داسې اقدام په طول دی دغه کې نه دی کړی. زه خپل لیمټ او خپل اندازه پوهېږم او خپل په خبر پوهېږم چې ما څه ویلي دي. نو په دې اساس باندې دا اقدامات او دا شیان کوم ځای نه نیسي. زما صرف هدف دا دی چې د دوستانو نه د ملاتړ نه مننه وکړم. دوستانو ویلي دي چې دوی به په مختلفو ملکونو مختلفو ځایونو کې دوی به خبرې کوي، همداسې آنلاین برنامې به نیسي. دا د هغه مینه او محبت دی. ما خو کوم څه نه دي کړي، زما صرف موقف یو ملي او اسلامي موقف دی د افغانستان دپاره او د افغانستان د هغې ټولو ملت او د اقوامو لپاره چې په دې خاوره کې په دې ورورولۍ په فضا کې اوسېږي. زه همیش د وطن پلورونکو مقابل کې ودرېدلی یم، که هغه د روسو او که د امریکا و. د مجاهدینو کې چې هغه چا جهاد خرڅ کړی د هغه په مقابل کې ودرېدلی یم، او هغه چا چې د جهاد په نوم لنډغري کړې ده د هغه په مقابل کې ودرېدلی یم. یعنې ما دا توپیر نه دی کړی. بعضې کمونستان دي چې خپل په کارونو پرده اچوي، مجاهد ته ګوته نیسي. ما که په کمونست ګوته نیولې، ما مجاهد ته هم ګوته نیولې، ځکه دا داسې نه ده چې دې طرف ته ټول هم سم. نو زما الحمدلله زه د خپل د خبرو نه، خپل د ضمیر نه د ده نه مطمئن یم او اصلا د داسې لنډغرانو ته نه ما کله دانه اچولی او نه ورته دانه اچوم، که دا شمال دی او که دا مجیب ضیا دی او که دا پکې هر څوک دی، د دې
د لاس تر لندن نه نیولې تر سنگاپوره پورې به خلاصي دی چې څه کولی شي ولیکي. دا ځای افغانستان نه دی چې تاسو لنډغري هلته کوله. دا افغانستان نه دی چې تاسو انګریز او امریکایان هم غولول او کلي پې بمباردول. دلته چې یو غلط قدم کېدی د هغې پوښتنه به درنه کېږي او د هغې قیمت تاسو په ما تهمت وایئ دا نه شئ ثابتولی، خو کله چې موضوع ستاسو ختمه شي بیا ما نه پوښتنه کېږي چې ته اوس څه غواړې دی مقابل کې. بیا زما غوښتنه به دی چې دی به د هغه ځواب بیا نشي ورکولی. دی به بیا سوري لټي، ځای به لټي او ځای به ورته نه پیدا کېږي. نو د ده بابت کې دوستانو نه نړۍ مننه او نور ستاسو وخت دی کې نه نیسم. راځم خپل د سیمه ییز او نړیوالو خبرونه ته. د پاکستان خبر به مخکې کوم، هغه دا دی چې په بلوچستان په زیارت ښار کې پر یو پولیس چک پوینټ باندې د 500 نه زیاتو ازادي غوښتونکو یرغل کړی دی. هلته 9 تنه پولیسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دغې پوستې ته د مسیمې ډیپټي کمشنر چې زموږ تاسو د افغانستان په حساب اولسوال راځي، د څو تنه اس ایچ او یعنی محلي امنیه قمندانانو سره د ټانکر د اوبو د معاینې لپاره چې هلته جوړ شوی و راغلی و او د ازادي غوښتونکو ته دا معلومات شوي و. دی پې یرغل کړی دی او د یرغل په نتیجه کې 9 تنه وژل شوي دي او مالی نور خسارات هم ورته اوښتي. همدارنګې د بلوچستان اډیشنل چیف سیکرټري په نامه د حمزه شفقت دا خبر کړی دی چې د تیره ورځې عاصم منیر چې د کور کمانډر کم ناسته په راولپنډۍ کې شوه او هلته د افغانستان په متعلق تصامیم نیول شوي وو چې په افغانستان او په دې به برید کې هلته په ضمن کې یو بل تصمیم هم نیول شوی و چې د بلوچستان متعلق امنیت نهایتا خراب دی او په راتلونکي 6 میاشتو کې باید داسې یو قوا چې عملیاتي قوا اوسي، اپریشنل فورس په نوم ایښی دی، دا باید دلته جوړه شي چې دا به امنیتي قطعه اوسي د بلوچستان لپاره او په دې باندې به 15 میلیارده کلدارې مصرف راځي چې دا بذات زه تاسو ته ویلی شم چې دا د تعمیراتي کم کار نه دی. دا 15 میلیاردو کې 15 میلیارد هم نه لګېږي، 20 میلیارد د پوځ جب ته ځي. دا بله ډرامه ده. د بلوچستان په نوم باندې ډرامې دي، ورسته بله کېږي او پاکستان پکې غرقېږي او پوځیان پکې چاغېږي. دا یاد لري دا 15 میلیارده یعنی دا ضرورت 15 میلیارده نه لري یو پوځ د سرحدي جوړول، مګم دا د غلا لارې دي چې پوځیان یې جوړوي. دومره لویه بودیجه پاس کوي، دغه بودیجه باندې بیا د جب کې اچوي او هلته ډېر لږ شي باندې یو وړوکې قطعه جوړوي، بیا وایي دا موږ جوړه کړله. راځم همدارنګې په نړیوال دغه کې تاسو معلومه ده چې په 1 او 8 باندې چې نن 2مه ورځ ده په ترکیه کې د ناتو ناسته ده او د دې ناستې نه ډونالډ ټرمپ خوشحاله نه دی او ښکاره یې ویلي چې ناتو ما دته کوم ارزښت نه لري، د ما سره ولاړېدلی نه دی، نو امریکا هم د ناتو سره نه ودرېږي، یعنی هغه کومک او بودیجه چې درلودله هغه ورسره نه ورکوي. په عین حال کې د ترکیې نه خوشحالي اظهار کړله، ویلې چې کوم زه نه وای او ترکیې په د جنگ ته رادنګلې وای د ایران د طرف نه، نو اسرائیل به اوس نه و. نن چې اسرائیل دی دا زما د وجې نه دی او ما ترکیې ته ویلې او ترکیې نه تشکر وکړ چې تا زما خبر ما ومنله او تا په اسرائیل باندې یرغل ونه کړ. همدارنګې په ترکیه کې ډېر لوی لاریونونه شوي دي چې دا د حزب کمونست د ترکیې پر مقابل د ناتو د جلسې چې په ترکیه کې غونډه شوه دې په مقابل کې ډېر لوی لاریونونه شوي دي او ویلي دي چې دا قاتلین د ترکانو او دغه د نړۍ چې دی ناتو دا د دزینه وباسي او دا جلسه دلته مکوي. بل خبر دا دی چې 2 کشتیګانې د نفتو یا د پټرول وړونکو دی باندې ایران فایر کړی دی چې دې کې د ال ان جی ګیسو کشتۍ نفتکشه هم وه. ویل کېږي چې دا خو په دې دغې دیواله ده چې دا به امریکایي دغه خو دا د یو د قطري ده او ویل کېږي په دې باندې قطر احتجاج هم کړی دی
چې ایران باید داسې دغه کې. زما په نظر دا غلط هم دی، ځکه قطر د ایران سره اوس ښې اړیکې لري او د ایران سره کومک کوي، نو ایران د دوی په کښتۍ باندې باید برید ونه کړي. او دا LNG دغه کړې ده، ویل کېږي چې کېدای شي دا کښتۍ اور اخیستی یا اور واخلي او ختمه شي، ځکه LNG ګیس ډېر اساس دی. همدارنګې په دغه ناسته کې د ناتو په ناسته کې ډونالد ټرمپ ویلي دی چې د یورانیم د ایران چې دی دا به په هر قیمت لاسته راوړو او دا هدف به ترلاسه کیږي. دا همې دا ویلي دی چې د ایران اردو چې ده پوځ چې دی دا مونږ کاملا له منځه وړی او له کاره وتی دی، او د خپل د کم عمل چې دی په ایران کې کړی دی، کم یرغل یې کړی دی، هغې نه دا وایي زه مطمئن یم موږ خپل اهداف وهلي دي او د ایران د رژیم د منځه وړلو په متعلق هرګز دا زمونږ پروګرام کې نه و او زه په دې تکل کې نه وم چې د ایران رژیم له منځه ویسم. او بیا خبره دا وکړه چې رژیم اسم بدل شوی دی، اول رژیم د منځه تللی، دویم رژیم د منځه تللی او دریم چې دی دغه تفاوت شته دی. نو په دې اساس باندې رژیمونه دغه شوي دي او زمونږ رژیم بدلولو ته ضرورت نشته دی. ویلي چې د بحري قوام د ایران همچنان مونږه له منځه وړې ده، 159 د دوی کشتیګانې مونږه غرقې کړي دي، اوس ایران کشتیګانې نه لري. در حال چې پرون مونږ خبر تیر که او تاسو ویلي چې ایران خپل بحري قوا نه تنها چې نوې کړې ده بلکې نوې کشتیګانې او تیز رفتاري د وړې جټي کشتۍ پکې اضافه کړي دي او د قوت اضافه کړي دي. خو ډونالد ټرمپ په د نظر دی چې دا کاملا ختمه شوې ده. یو بل خبر چې ډونالد ټرمپ دلته ویلې او هغه ماته نسبتا داسې غیر حقیقي او خطرناک غوندې ښکاري. غیر حقیقي به زه ووایم چې ولې او خطرناک ولې. هغې ویلي دي چې زمونږ د جنګ په دې سیمه کې ښه نتایج درلودل او مونږ چې کم نتایج په ونزویلا کې ترلاسه کړي وو دا به په ایران کې هم ترلاسه کوو. اوس راشو په ونزویلا کې څه ترلاسه کړي وو. دوی ونزویلا کې برید وکړ، د هغې رئیس جمهور یې ونیو، امریکا کې بندي کړ او ونزویلا ته دا وویلې چې د هفتې 50 میلیونه بیرله نفت به امریکا ته ورکوي او د دې پیسې به د امریکا په بانک کې ولویږي او دا به ستا جیب ته نه راځي. کم کار چې په 2003 کې د عراق سره کړی دی چې د عراق دغه چې دی تیل دا خرڅیږي خو پیسې عراق ته نه راځي، دا په د امریکا اکاونټ ته ځي، د امریکا حساب بانکي حساب ته ځي او چې د امریکا خوښی عراق ته پیسې ورکوي که خوښی نه پیسې نه ورکوي. خپل عراق خپل د پیسو اختیار نه لري. خو دا چې دی وایي چې د ایران سره هم د ونزویلا غوندې معامله کوو، دلته دوه خبرې دي. که هغه رقم معامله چې دی هلته وکړله دا خو د ایران سره نشي کولی، ځکه چې ایران خو دته ماته ورکړې ده، دی خو دننه نه دی راغلی، دی مشران نه دي وړي، خوره د ایران نه دی نیولې، ایران پټرول خپل دته نه ورکوي، نو څنګه د ونزویلا سره یې مقایسه کړ. او یا خو دا خبره ده چې په پټه کې د دوی معامله د ایران سره همداسې به شوي، ایران بس منلی چې فرضاً 50 میلیونه بیرله به زه درکوم، جنګ ختم که او د سیمې نه ځه. دا یعنی زه نه وایم چې حتما دا خبره ده، زه احتمال د دې ځکه د ډونالد ټرمپ د خبرې نه دا شی معلومیږي چې هغه وایي چې کوم معامله هم د ونزویلا سره وکړه هغه د ایران سره هم کوو. ونزویلا سره خو دا معامله ده چې پټرول هلته ورکوي، خرڅېږي، پیسې د امریکا بانک ته ځي، نو ایران خو دا معامله نه ده کړې. نو که دا نه ده کړې، امریکا دا ادعا لري، نو دا ډېره لویه ادعا ده او د دې ځواب باید ایران ورکړي چې آیا دا واقعیت وي او که دا غلط وي. نو دا د پردې تر شا کمې قصې روانې دي، دا الله بهتر پوهېږي. پزشکان د دې نظریاتو په ځواب کې دا ویلي دي چې موږ به هیڅ کله د امریکا غوښتنو ته تسلیم نشو او موږ به د امریکا په مقابل کې ودرېږو. نو د امریکا غوښتنه د ونزویلا ده او ایران دا وایي چې موږ دا به غوښتنه نه منو، نو بنان د ډونالد ټرمپ خبره ناسالمه ښکاري. همدارنګې یو انګلیس عالی رتبه سای منصب چې متقاعد دی په نامه د توبیاس الویت
دا ویلي چې امریکا په ایران کې ماته خوړلې ده او ایران د مخکې نه ډیر زیات قوي شوی دی. اوس د هغه په ماتول او کینول اسانه کار نه دی. همدارنګه د یمن او د سعودي ترمنځ کړکېچ مخ په خطرناکېدو دی او ممکنه ده چې د یو بل سره په جنگ کې بیرته ونښلي. په دغه صورت کې چې دا نښلي، دا ځلې عربستان سعودي خپل قوا نه استعمالوي. د پاکستان قوا چې د سعودي د دفاع لپاره تلي، د دې قوا نه به استفاده کوي چې دا د پاکستان لپاره یو بل نوی سردرد جوړوي او د پاکستان چې هغه جنگ کې نه غوښته چې داخل شي، هلته به دا داخلیږي. او کله چې د پاکستان پوځ د یمن په مقابل کې لاړ شي، نو یمنان خو بیا هلته ارامه نه کینی، بیا به دلته پاکستان کې به هم ډزو شروع کیږي. دا د یو نوی لوبه او زما د دې شاته ماته هماغه چې ما پخوا تاسو ته تشریح کول چې دا پوځ عربستان د هر چا په اشاره چې راغوښتی دې ته چې دلته به په یو جنګ کې داخله‌ای او د پاکستان د تضعیفېدو باعث به ګرځي. د نن ورځ آخري خبر مې تاسو ته دا دی چې مکرون د فرانسې ولسمشر د الجولاني په بلنه باندې سوریې ته تللی دی او هلته دوی نوې معاهدې امضا کړي دي. دا چې فرانسه د چی شي په لټه کې ده، ځکه فرانسه شیطانی لوبه کوي او د فرانسې هلته په عمان کې هم لوبه شروع کړې ده چې تنګي هرمز کې لاره پیدا کی او په دې سیمه کې د سوریې سره لوبه شروع کړې ده چې دلته هم بیرته لاره پیدا کی. او په نهایت کې د فرانسې ګټه اسرائیل ته ده، ځکه چې فرانسه د اسرائیلیان سره ډیر نږدې اړیکې لري او د هغې نه لاس نه اوچتوي. نو په نهایت کې د دوی په ضرر تمامیږي. خو دوی لګیا دي دغه تړون دوی سره کړی، دا معاهده ده کړې ده. خو غټ خبر دا دی چې کله د هلته ورسېده، بعضې خبرونو دا ورکړل چې د مرګ اقدام وشو خو کامیاب نشو. اما بعضې رسنیو دا ویلې چې د هغه ځای کې چې دی کوم ځای کې مېلمه و، چاودنې وشولې، خو د ده او جولاني باندې تاثیر ونه کړ. دی خپل خبرو ته ادامه ورکړه او چاودنې هلته کوم ساحه کې شوي دي په دی باندې نه دي شوي. دا و زما د نن ورځې نړیوال او سیمه ییز خبرونه ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار سپارم. وما علینا الا البلاغ.